دا جی مونږ راغلی یو پیر بابا ته د خیره سره او بس خپل ټیم را سره دی نو مونږ خو شروع کړې ده او په صفایه باندې کورونو کې ډېره زیاته شګه ده او دا داسې د دې شی ده تازه زرین صورتحال او کم د دې کورونو چې کم خلک دي هغه وتې دي هیلې بند نه ورځي لکه دا به لرګو څنګه هغوی وایي چې مونږ ورته سهار راشو نو مونږ له بند نه راځي داسې ګنګس کړي یو چې لکه بالکل کار ران نه کېږي دا کسان وایي چې میډیا والا راشي او بس تصویران والي او دغه کې به مونږ میډیا والا هم داسې دغه کړي یو داسې ګنګس کړي یو لکه چې مونږ له بند نه راځي سپینو کې راشي او بس کلیپونه والي او بس لاړ شي نو پکار دا ده چې لکه هغوی ځان سره ټیم راولي د صفایۍ لپاره دا تاسو لیدلی دا وګورئ دا به دې څنګه لر کوي دا خو د یو کس کار نه دی د دوو کسو کار نه دی نو چې د دې کورونو دا صفایي وشي نو دې ته به لږ اسانه شي نو بس دا تاسو دا زرین صورتحال لیدی شئ او بس مونږ خو لګیا یو انشاءالله بیا به هم کوو او بس دا کیمرامین دا دغه ورته وښیه دا ګیر چاپېره نو اوس پکې هم ډېره زیاته شګه ده او خارې دي پکې نو اوبه چې کم دي دا اوبه چې کم دي دا تر دې ځای پورې را رسېدلي دي دا وګورئ لکه دا چې کم دی دا د کمرې ور دی او دا دې ځای ته را رسېدلي دي دا ځای کور کړلی دننه کټونه پراته دي هغه په دا کې پټ دي لکه نو زما یو درخواست بل دی چې تاسو وایئ چې لکه کار ختم شو کار ختم نه دی اوس هم ډېر زیات کورونو کې ملبې پرتې دي او دا لکه د اوسېدو قابل مکمل نه دي نو دا دویمه هفته ده او تاسو راشئ لکه کار ختم نه دی اوس هم ډېر کورونه چې کوم دي هغه د اوسېدو قابل مکمل نه دي نو راشئ او دوی سره امداد وکړئ او ټیک ده تاسو چې کوم دی سامان راوړی دغه راوړی خو سامان چې تاسو راوړی نو دوی به اږدي کوم ځای کې نو اول دې له صفایي پکار ده چې صفایي ورسره وشي اوس خو موږ لګیا یو صفایي کوو او ټیم را سره دی او انشاءالله بیا به هم کوو نو کیمرامینه ته ورته پکې دا وښیه چې کوم دی دا ډېره ملبه ده اوس هم ډېر زیات لکه ملبه اوس کوم کورونو کې ډېره پراته ده او کچه کورونه دي نو دې له بند نه ورځي چې لکه دا به لرګو څنګه نو زما دا درخواست دی چې لکه تاسو راشئ او دې سره دا امداد وکړئ نو دا به ډېره ښه